درنو لیدونکو السلام علیکم. طالبان وايي په پنجشیر ولایت کې 10 پوستې نیولې دي. د طالبانو پر ضد جنګیدونکي وسلوال تاییدوي چې تېره شپه یې 2 قومندانان له طالبانو سره په جګړه کې وژل شوي دي. طالبان وايي چې د پنجشیر د تېرې شپې په جګړه کې له خپلو مخالفانو څخه 10 پوستې نیولې دي. دواړه خواوې یو بل ته د درنو مرګ ژوبلو د اړولو ادعاوې کوي. د طالبانو وسلوالو مخالفانو چې ځان د دوهم مقاومت جبهه بولي ویلي دي چې تېره شپه طالبانو د توپونو او نورو وسلو په وسیله د دوی پر دفاعي پوستو پراخ بریدونه وکړل، خو بریالي نشول چې پنجشیر درې ته ننوځي. له بلې خوا د طالبانو ویندوی او د اطلاعات او کلتور سرپرست ذبیح الله مجاهد وایي چې د تېرې شپې په جګړه کې د دوی د مخالفانو 2 قومندانان او 10 نور وسلوال وژل شوي دي او 10 پوستې د طالبانو لاس ته ورغلي دي. د طالبانو مخالفه جبهه د خپلو 2 قومندانانو وژل کېدل تاییدوي، خو دا ردوي چې طالبانو پرمختګ کړی دی. تر دې وړاندې طالبانو د بغلان د اندراب له لوري د پنجشیر خواته پرمختګ وکړ او خاوک کوتل یې ونیوه. بل خوا د کابل د شاهزاده سراوی با د 1400 کال د وږي اسنبولي په 14 نیټه د شنبې په ورځ پرانیستل شي. د افغانستان بانک رهبري پلاوي د اسعارو د راکړې او ورکړې او په مبادلې برخه کې د اسانتیاو د رامنځته کولو لپاره د صرافانو له رهبرۍ او غړو سره غونډه وکړه. په دې غونډه کې پریکړه وشو چې د کابل د شاهزاده سراوی با د 1400 کال د وږي په 14 نیټه پرانیستل شي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښ شوی ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.